شپږم فصل مؤلفه ریشنی. په مناسبو قطعاتو سره د یو قطع خط داخلا او خارجا ریشنی یا تقسیمات. دلته مسئله داده چې یو بی قطع خط راکړ شوی دی او موږ نقطه د ام پیدا کوو، داسې چې ام نسبت د ام او بی ام مثلا مساوی وي په 4/3. بیا هم ام د مخرج سره بیرته جمع کوو، لاست راځي 4/9 او ام و که چیرې د قطع خط ای بی طول 28 وي، ام لاست راځي مساوی په 15 او مجموع ام جمع د بی ام مساوی ده په ای بی یعنی 28. د دې ځای نه 15 جمع د بی ام مساوی په 28 او بی ام لاست راځي 12. اوس دا نقطه داسې لټوو چې د ای بی د قطع خط په خارج کې موقعیت لري و دغه نقطه ته ام ان وایو. بیا هم دغه مسئله تکرار کیږي. دلته ای ان پر بی ان فرض کوو چې مساوی په 4/3 وي، مخرج د صورت نه کم کوو. د دې ځای لاست راځي چې ای بی پر بی ان مساوی ده په 1/3. څرنګه چې ای بی مساوی په 28 دی، د دې ځای نه بی ان لاست راځي چې 4/3. لحاظا ای ان منفی بی ان مساوی ده په 28 او ای ان منفی 4/3 مساوی په 28. د دې ځای نه ای ان مساوی ده 1/12. د ثالث قضیه چه شی وایي؟ که چیرې د مثلثی ای بی سی یو ضلع سره یو خط موازی وایستل شي، مقابل اضلاعی متناسباً سره تقسیم کیږي. دلته واضح لیدل کیږي اضلاع د بی ان او بی سی یو د بل سره موازی دي، لحاظ زوایای نظر و خاصیت موازات او متوافق زاویه په شکل کې لیدل کیږي سره مساوی دي. ام مساوی په بی ده، ام مساوی په سی ده. طبعا ام مشترک ده، دا دوه مثلثونه سره مشابه دي او د دې ځای نه اضلاع متناسب دي. بنابراین دا قضیه ثالث ثبوت شد. اوس راځو اصلي مسئله ته. د دې مسئله کې داسې ده چې ای بی قطع خط راکړ شوی دي، موږ یو نقطه د هغه په داخل کې ام او یو نقطه ان لټوو په خارج کې. اوس راځو اصلي مسئله ته. مسئله داسې ده چې قطع خط ای بی راکړ شوی دي، موږ دوه نقطه آی او جی لټوو چې آی د قطع خط په داخل کې او جی په خارج کې وي او آی ای پر آی بی مساوی وی جی ای پر جی بی مساوی وی نسبت ام پر ان. ام لوی ده تر ان. تکنیک یې داسې ده چې موږ یو محوری ای اکس رسموو، البته منشأی ده ای ده په اختیاری زاویه سره د ای بی قطع خط سره موقعیت لري او پر دغه محور نقطه د سی داسې ټاکو چې اوږدوالی ام وي او د سی دواړو خواو ته د ان په اندازه جلا کوو چې یوی دی او بلی ای وي. اوس غواړو چې داخلي نقطه آی لاست راوړو. د دې کار په منظور ای حذفوو او د دې څخه د بی سره مشلوو او د هغه د قطع خطی دی بی په موازات سره د سی نه یو خط موازی رسموو چې
قطع خط ای بی په نقطه آی قطع کوي. اوس د قضیه تالس په استعمالولو سره واضح لیدل کیږي چې آی ای پر آی بی مساوی ده ای سی پر سی دی مساوی ده امی پر ام. اوس بل مرحله مد نظر نیسو دلته خارجی نقطه لاست راوړو، په دې منظور د دین صرف نظر کوو. ای د بی سره مشلو او د سی نه یو خط موازی د ای بی سره رسمو چې د ای بی ادامه په جه نقطه کې قطع کوي. بیا هم هغه سی د تالس د قضیه په استعمالولو سره لاست راځي چې جی ای بر جی بی مساوی د اسی بر ای سی مساوی د امی پر ام. لحاظا دوار نقاط وټاکل شو، یو یې آی او بل یې جه پر قطع خطی ای بی باندې. د یو مثلث د ناصف و خواص دعوا ده یا قضیه. په هر مثلث کې داخلی او خارجی ناصف زاویه مقابل ذل د دوه مجاور اضلاع سره په تناسب تقسیموي. د ای دی ناصف داخلی ناصف ده، د دی د ثبوت کولو لپاره د سی د نقطې څخه د ای بی ته یو موازی رسمو چې ادامه د ذل ای بی په ای کې قطع کوي. دلته واضح لیدل کیږي څرنګه چې ای دی او بی سی سره موازی دي، که لیدل کیږي چې زاویه ای مساوی ده په ای دو او ای یک مساوی ده په ای دوه. لحاظا مثلث ای سی ای متساوی ساقین ده او زاویه ده سی دو مساوی ده په ای سره. د دیزاین واضح لیدل کیږي چې ای سی مساوی په ای ای ده. لبلی خو موږ لرو د تالس د قضیه په استفاده سره لرو چې بی ای پر ای ای مساوی ده بی دی پر دی بی. بیا د دغه پخوانی مساوات پر مد نظر نیولو سره لاست راځي چې بی ای بر ای سی مساوی ده بی دی بر دی سی. د دیزاین لرو د دیزاین لاست راغی چې داخلی ناصف زاویه مقابل ذل د دوه مجاور اضلاع په تناسب سره تقسیموي. د یو مثلث خارجي ناصف زاویه عین خاصیت لري لکه چې مو د مخه وویل، یعنی خارجي ناصف زاویه مقابل ذل خارجا مقابل ذل په نسبت د دوه مجاور و اضلاع سره تقسیم کوي. دلته هم پخوا غوندې مخکینی قضیه غوندې واضح لیدل کیږي چې ای ای سی مثلث متساوی ساقین دی او ای ای زبرذل مساوی په ای سی سره ده. لحاظ د تالس در رابطه لرو چې دی زبر سی پر دی زبر بی مساوی په ای زبری پر ای بی او د دې ځای نه لاست راځي چې دی زبر سی پر دی زبر بی مساوی ده په ای سی پر ای بی او قضیه خود ثبوت شد. مؤلف تقسیمات یو مهم موضوع ده او مهم مفهوم ده چې د هارمونیکی تقسیمات هم په نامه یادیږي. دلته موږ مد نظر نیسو پر یو مستقیم خط باندې څلور نقطې A B C او D که چیرې CA پر CB مساوي وي په AD پر BD موږ دلته وایو
چې د A او B نقاط مزدوج ده د C او D نقطې، او دغه څلور نقطې یعنی A B C D دغه قطع خط AB په مؤلفه تقسیمات قرار لري که چیرې C او D نظر و AB ته یو د بل مزدوج وي، نو A او B نظر و CD ته یو د بل سره مزدوج وي. دعوا یو مثلث داخلی او خارجی ناصفونه مقابل زولی مؤلفاً ویشي. دا د پخواني د مخکینی قضیه‌ها څخه واضح لاسته راځي. این قضیه تکرار کیږي په نتیجه کې موږ وینو چې داخلی زاویه داخلی او خارجی ناصفونه مقابل زول په مؤلفه تقسیمات باندې تقسیم شوی. واضحه ده چې CA پر CB البته په علامه منفی سره مساوی ده په DA پر DB. د دې ځای نه واضح لیدل کیږي، او یا AC پر CB مساوی ده منفی AD پر DB. لحاظا لاست راضی چې AC پر CB ضرب ده DB بر AD مساوی منفی یا، او یا په لاندول مؤلفه تقسیمونه کې قرار لري. یعنی مسئله که چیری A B C D په مؤلفه ویش کی واقعی لاندینی رابطه رشتیا ده. دوی پر بی A مساوی ده یوی پر بی C جمع ده یوی پر دی بی. مخکې مو ولیدل چې AC پر C B مساوی ده په منفی AD پر دی بی. نو کولای شو نتیجه لاسته راوړو چې AC پر CB مساوی AD پر DB مساوی په صفر سره. البته حاصل جمع ده دغه دواړو مساوی کیږي په صفر سره. د دې ځای نه دواړه خوا د مساوات د دوه سره جمع کوو، لاسته راوړو چې AC پر CB جمع ده یو جمع ده AD پر DB جمع ده یو مساوی په دوه سره. یا دوار سره مخرج کوو، دغه بل رابطه کین خواته لاسته راځي چې مساوی په دوه سره کیږي. څرنګه چې AB پر AC جمع ده CB مساوی په AB دی، او AD جمع ده DB هم مساوی په AB دی. لحاظا AB پر CB مساوی ده جمع ده AB پر DB مساوی په دوه سره کیږي. اوس AB مشترک نیسو. د دې ځای نه لاست مو راوړه چې یوی پر CB جمع ده یوی پر DB مساوی کیږي دوی پر AD، او قضیه ثابت شد. مؤلفه حزمه چلور مستقیم خطونه چل A B C او D نقطو څخه چې په یوه مؤلفه ویش کې واقع دي تیر شي او یو د بل د اسم نقطه کې قطع کړي، نوموړي خطونه د یوه مؤلفه حزمه یا هارمونیک پنسل جوړوي چې اس نقطه د حزمه رأس او ACA ACB ACC او ACD د هغه شا نومیږي. دعوا د دې لپاره چې AC ABCD یو مؤلفه حزمه وي، لازم او کافی ده چې B د RP د نیمولو یعنی تنصیف نقطه وي، خو په دې شرط چې RP او ACA سره موازی وي. په شکل کې موږ وینو دلته وینو چې AB د RP سره موازی ده،
او اوس پی د اس سره وصل کوو، سی نقطه لاست راځي. ای بی سی دی په مؤلف تقسیمات واقع دي. څرنګه چې مثلث دی بی آر دی د مثلث ای اس دی سره مشابهت لري، د دې ځای نه اضلاع متناسب وي. او بی پی سی د ای اس سی سره مشابه دي، بیا هم اضلاع متناسب وي. څرنګه چې د پورتنۍ روابط شی خو یو د بل سره مساوي دي، لحاظا لاسته راوړو بی پی بر ای سی ای مساوي آر بی بر ای سی ای د دې ځای نه، او بی پی مساوي به آر بی ده. دوا خلاص شد. خدا کنه که اینجا سری افتاد میخواست نشد. خلاص. اوم فصل جذری محور د هغو نقطو هندسي محل چې د دوه دایره څخه مساوي طاقتونه ولري عبارت د جذری محور ده. دواړو دایرو ده. دایره او او زبر مد نظر نیست. فرض کوو چې ام د دغه جذری محور یو نقطه وي چې د دواړو دایرو څخه مساوي طاقتونه ولري. دلته آی نقطه د وسط د دواړو دایرو د مرکزونو مستقیم خط دی. او موږ لرو چې پی یعنی طاقت د نقطه مساوی د او ام مربع منفی آر مربع. همچنین په بل دایره لرو پی زبر مساوی په او زبر ام مربع منفی آر مربع. او دا دواړو سره برابر دي. څرنګه چې پی او پی زبر طاقتونو سره برابر دي، واضح ده چې او ام مربع منفی آر مربع مساوی او زبر ام مربع منفی آر مربع. د دې ځای نه او ام مربع منفی او ام زبر مربع مساوی ده آر مربع منفی آر زبر مربع. او که چیرې دواړو خوا سره ام اچ مربع سره علاوه کو، لاست راځي بیا هم چې آر مربع منفی آر زبر مربع. اوس په قوسونو قطعات سره جمع کوو، لاست راځي چې او اچ مربع منفی او زبر اچ مربع مساوی ده آر مربع منفی آر زبر مربع. او د دې واضح لیدل کیږي چې او اچ مساوی ده په او آی جمعی آی اچ، او زبر اچ مساوی ده او زبر آی منفی آی اچ زبر. د دې ځای نه لاست راځي چې فصل انکشاف د دواړو قوسونو لاندینی رابطه لاست راځي. فصل اختصار نه موږ لاست راوړو چې څلور ضرب د او آی ضرب د آی اچ مساوی ده په آر مربع منفی آر زبر مربع. یعنی څرنګه چې او آی نیمایی ده او زبر ده، بنابراین موږ لیکلای شو چې څلور ضرب د او زبری پر دوه ضرب د آی اچ مساوی آر مربع منفی آر زبر مربع. لحاظا آی اچ مساوی ده په آر مربع منفی آر زبر مربع پر دوه او زبر. څرنګه چې آی اچ ثابت فاصله دی، لحاظا د هغه مسافه په هر منطقه کې د ام اچ سره ثابت مسافه ده. بنابراین ام اچ یو ثابت مستقیم خطه. د دې لپاره چې ام نقطه نظر و دواړو دایرو هماغسې مساوي او طاقت ولري، باید چې پی مساوي پی زبر وي.
استثنایی حالت که چیری او زبر مساوی په صفر وي، یعنی دوایر یو د بل سره متعدل مرکز وي، جذري محور په بی نهایت واقع ده. که چیری دوایر یو د بل سره مماس وي، محور جذري مشترک مماس ده. او که دوایر یو د بل سره متقاطع وي، وتر مشترک عبارت ده محور جذری ده، یعنی وتر مشترک امتداد مستقیم خط. تبصره ده هغو نقاط و هندسی محل چه لحقی څخه په دوه مماسو دایرو په مساوي اوږدوالي رسم کیدلی شي، هغه د جذري محور پر خط باندې عمود واقع دی. د جذري محور ترسیم که چیرې دوایر یو د بل سره متقاطع وي، د مشترک وتر د دوی امتداد ورکوو دا جذري محور وي. او که چیرې یو د بل سره مماس وي، مشترک مماس د هغوی جذري محور ده، مشترک مماس رسمول مشکل نه ده. او که چیرې دوایر یو د بل سره متقاطع نه وي، دا دواړه دایره ته بل دریمې دایره په ذریعه متقاطع رسم کوو او دوه په دوه مشترک وترونو ته امتداد ورکوو. هر ځای چې دوی یو د بل سره قطع کوي، پر هغه نقطه باندې موږ یو عمود رسموو پر او زبر باندې. دغه سور رنګ چې تاسو وینئ هغه د محور جذري د دواړو دوایرو دی. تشکر.